چې په دې مسلې کې ډېر زیات احتیاط کوئ زموږ په ملک کې دا یو لوی تجارت دی هر سړی ناست دی او بهر لیکلي وي موږ د جادو علاج کوو او بس خصوصا د ښځې ورماتېږي د عزتونو نه هم خلاص کړو د دین نه هم خلاص کړو او د پیسو نه هم خلاص کړو د هر څه نه خلاص کړو نو دا ښځې ورته ناست او هغه کله پردۍ ښځه به وي کله وله په سر لاس ږدي کله به وله په ملا لاس ږدي کله ورته په خوله کې لاړې توکي او کله سکي او کله سکي او دا ټول ورته ناستې جوي د علاجونه کوي نو ډېر احتیاط کوئ خصوصا خپل کور زنانه ټولو ته دا ووایي چې زما د اجازت نه بغیر به څوک دې خلکو له نه ځي او چې چا له ځي نو اول به ما ته وایي چې زه د کس معلومات کوم چې دا کس څوک دی بله دا چې دا شتینه در سره دا د سره شتینه چې یو پردی سړی دې رالګي او زنانې د ورسره یوازې ناست دی او دی دې په لاس ږدي نه که چېرته خوا کې محارم ناست وي خاونې ناست دی ورورې ناست دی زوی ناست دی هم لرې لاس به پرې نه ږدي او څه قرآني آیتونه او اذکار او دعاګانې وایي دا لا بیا صحیح دی خو په هغې لاس یې ښوده او خپلوانو ته ولوایي تاسو بهر ته وځئ چې داسې ووایي خپلوانو ته چې تاسو بهر ته وځئ نو پوه شئ چې دا سړی څه دی دا یو خبیث دی